بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. مونږ خپل خبره تر شروع کوو. زمونږ پدې کې یو فضل هادي لاره دي عرف دادي ګل او فضل ربي ضرور سره د هغه ټول رونه د دې په منځ کې چې کومه تنازع وه الله تعالی دې په هر ځای کې مشران لري او د دې ته چې څنګه لکه داسې دی چې خپل بچو ته دعاګانې کوي دا بچي خپلو پلارانو ته دعاګانې کوي نو دقسې چې کوم دی دا په دې ټولو باندې چې کوم دی یو قدغن پروت دی چې د خپلې علاقې دې مشرانو ته هم دعاګانې کوي د دې مشرانو د دې نه چا نه تنخوا غواړي صرف او صرف د الله د رضا لپاره او د مسلمانۍ چې کوم دی یو حق ادا کول نو دغه مشرانو په تاسو باندې دا حق جوړیږي چې عمومي چې کوم دی الله تعالی ته چې کوم دی زاریو کوي او دغه مشرانو لپاره چې کوم دی دعاګانې کوي په دې روغه چې زمونږ راحت خان ور دي چې زمونږ د دې رشتہ دار هم دی او د دې جرګې مشر هم دی او عمدک سره رشتہ دار دی الله تعالی هر چا له ورکی هغه ور سره زمونږ سمیع الله ور دی د دې جرګې ولی خان ور دی ور سره داسې نور مشاورتي مرګري ستا دوست هغه دی ستا رشتہ دار هغه دی ستا حقیقي ګاونډي خیرخوا هغه دی چې تا له زور درکړي او تا د غمه فټ نه خلاص کړي چې تا له بچي په غېږ کې درکوي تا ته وایي چې ته ډېر عزتمند یې د فلانې بې عزته سړی دی ته چې کوم دی ستا ته ډېر حقدار یې د فلانې چې کوم دی در سره ظلم زیاتی کوي او بې حقه دی او تا له چې کوم دی د شر چې کوم دی تیلي لګوي نو دا ستا نه رشتہ دار دی او نه د خیرخوا دی زمونږ دا ایمان دی چې مونږ الله تعالی کومه وعده مونږ سره کړې ده د رزق د ورکولو نو دا به الله تعالی په خپل مقدار باندې علماء کرام ناست دي مونږ ته په خپل وخت راکړي او چې کله د عمل خبره تر راشي نو مونږ چې کوم دی بیا بل لپاره چې کوم دی بلا جج په طریقه باندې دا فلانې دا نه کوي او دا فلانې دا نه کوي دا فلانې دا غلط کار کوي او دا فلانې دا خو د ځان لپاره زه کلم چې کوم دی لکه یو صحیح جج جوړ نه شم چې زه څه کوم زه کم ښه کوم کم بد کوم ما ته د علماء کرامو دا کومه خبره تر کړې ده نو چې د بل لپاره زه څنګه خوښوم ما د خپل ځان لپاره څنګه خوښه کړې ده نو بیا دغلته کې ما نه چې کوم دی دا خبرې هیر ورانه یو شرمښ جوړ شوی وي سو قتل کړو بزایا ورور دې د خپل ورور پلا سو قتل کړو بزایا ټټ دې کړې زهس کی شملې ټوپ کمات شه وړاندې کړو پختلنا. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو د پی کې سٹار افیشل په شیشه باندې تاسو دی وخت ګوري صابر جان او نن یو بل غونډه وا جرګه شو فیصله شو دغه فیصله د چاو شو په دې کې موږ سره ولی خان حاجی صاحب موجود دی هغه سره خبره ترې کو. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. صابر جان وای څنګه؟ الحمدلله زه خیم روغ جوړې وځي نه الله کرم دی وای کنه جی دا راته وای چې نن دا کوم روغ او شو جی دا د کم وخت نه دا روانه و په دې کې څومره ستړی شي دا دښمنی په سبا باندې و په دې ملک کوي صابر جان وای استاد راتلو او د ټیم د وستو د ټول نه ډومبه ډیره مننه الله دې قدر وکا دا زمونږه په محله تاریخیدو کې تقریبا 2.5 کالو چې د دې په یو کور باندې تنازع روانه و او دې کې زمونږ د کلی د علاقې د سوړیزو د مسجدو د ازخانه جی ډیر کافی مشران تلی راغلي دي او حل زری کړی دي خو الله ته به منظور نه و نن د الله فضل له هغه سیزو داسې خطرې کې سره مونږ راغونکو او په دې کې ما سره بیا د جرګې مشر جی چې د دې یو فریق رشتہ دار دی سمیع الله خان نشیندی دی جی او دویم بل زمونږ د جرګې مشر راحت خان چې هغه د پازو دی الله دې خوشحاله کې مونږ سره په دې کې ډېره غټه مرسته کړې ده غټه قرباني کړې ده
او مونږه د دریو کسانو زه په خپله ولی خان دا ټوله جرګه راغونډه کړو ډېر ښه طریقه باندې د دواړو په راځی باندې په رضامندۍ باندې په ښه طریقه باندې مونږه هغه مسله ختمه کړه او نن الحمدلله دواړه قومه دواړه کورنۍ بلکې خاندانونه رونه شو. صحیح. یو لنډ تپوس دی نه دا کومه زمونږ زیاتره ځوانان نن سبا که وګورو د موبایلو سره هم شوق کوي خو ټوپک تماچو سره هم شوق کوي هغوی ته به څه پیغام ورکړي؟ زه خو دغه ځوانانو ته دا خواست کوم چې و ځوانانو تاسو د موبایلو او د دې ټوپکو د کوتکو دا څیزونه بالکل شاته کوي د دې دور نه دی دور د تعلیم دی د دې ټوپک او د دې کوتک په ځای کې کاپی راولئ پین راولئ قلم راولئ مدرسې ته لاړ شئ جومات ته لاړ شئ دا څیز موږ له ضروري دی. صحیح. او دا د هر مور پلار یو ذمهواري ده چې دی دا بچي کینی او دا تربیت ولا ورکړي چې د دې غمونو د دې بدو د دې طرفګانونو دی په امن کې شي. صحیح. زما ټولو نوجوانانو ورونو ته دا خواست دی. صحیح. زیاتر مشران داسې هم دي چې هغوی په خپلو ډیوټیانو کې بیزي وي خپلو بچو له وخت نه ورکوي هغه مشرانو ته به څه هغه مشرانو ته دا زما پیغام دی چې دومره ځان مه مصروفه کوئ چې ستاسو د کور ماحول ستاسو خپل بچي تاسو نه بېلارې شي هغوی دپاره باقي د خپل ټایم وباسي او خپل ترتیب ورته وښایي په خپله خبره یې پوه کوي. صحیح. چې ستاسو بچي د راتلونکي نسل لپاره د ښې ذریعه وګرځي. داسې نه ده چې دې صرف ډیوټي کوي یا د نوکري کوي یا تنخواه ال او راځه او خره وسکه او بس ده لال کورتی به نه جوړوي چې لال کورتی دې وي چې بس څوک ځي او څوک راځي په خپلو بچو باندې رحم کول پکار دي. دا د دې د وروسته مستقبل لپاره دا د ښې ذریعه ده او که نه همداسې ځي او راځي نو همدغه شی به په لارو په کوڅو کې او ډزو غوبل هر وخت پریشاني زما دا د دې مور پلار د ټولو وروڼو بایګانو مشرانو کشرانو دا پیغام د خپل طرف ډېره مهرباني الله دې خوشحاله کړه قدردان شي عزتمند شي. ډېره مهرباني. قدرمندو کتونکو دې وخت کې ما سره د ډي آر سی چې کوم چیرمین دی ډاکټر فرید الله صاحب هغوی هم موجود دي هغوی ته هم په خیر راغلی. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. څنګه وروره ښې جوړې خیر دی ډاکټر صاحب نن سبا خو ستاسو مصروفیات ډېر زیات شوي او دا راته ووایي چې د زمونږ د کتونکو ته که تاسو د خپل زړه نه څه داسې خبرې کول غواړئ چې تاسو د دې ژوند پې بدلېږي نو څه خبرې به کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه لومبی خو زه ستاسو ته هرکلی ویم او ستاسو ډېر شکریا ادا کوم چې ستاسو په دې میډیا ترو باندې د دنیا ګوټ ګوټ ته چې دی نو زمونږ دا څه مسایل دي څه خبرې اترې دي دا رسي. زه به دا یو مختصر الفاظو کې یو خبره وکړم. زمونږ خاص کر په دې علاقه کې د دشمنانو دا مسایل ډیر دي د لږو لږو خبرو نه جوړیږي خو زه د خپلو مخامخ کتونکو وروڼو ته دا یو سوال کوم دا مثال بوله تبلیغ والا ورکم دا تبلیغ والا سیروزې له یا چې لیله لاړ شي که نه د یو محله کې خپل تشکیلو کې درې ورځې تېرې کړي هغه محله کې پوره درې ورځې تېرې کړي خو اریو کې خو څوک ورسره ونیسي که نه نو هغه دا نه ده چې بس یاره دوی سره څوک ونه وتلو بس دوی د دا کار په ځای پرېږدي نه دی خواریو کا دینه پس په بل راشي بل جماعت پر راشي بل براشي دغه خواري به کیږي یو ځل به داسې جماعت راشي هغه سره به یو کس دوزي بل سره د دې مثال مې ځکه دا درکو چې دې جرګه کې ډومبه ضمانتونه واخیستې شو ډومبه اقدام پکې مونږ وکړو تقریبا میاش 2-3 پکې مونږه جرګې ډېره خواري وکړه خو زه به دا وایم چې یا به الله ته هغه وخت منظوره نه وه یا به چې دی نو څه وجه وه هغه وخت کې مونږ نه دا روغه پاتې شوه بیا پکې ضمانتونه واپس شو بیا پکې چې دی نو دا ولی خان ورور دي کوم دا مشران دي منصف حاجي صاحب دي وغیره نور ملګري دا را پاسېدل او الحمدلله هغه خواري وکړه هغې رنګ روړو نن الحمدلله دواړه خاندانونه چې دی نو یو ځای شو یو کور شو مقصد مې د خبرې دا دی چې زه د خپلو د جرګو مشرانو ته د محلې مشرانو ته دا خواست کوم چې تاسو یو ځل په یو شیز کې ناکامه شئ په ارام مه کښېنئ تاسو کښېناستئ بل ملګري ورولېږئ هغه کښېني بل هغه پورې مه پرېږدئ چې دی کور نه جوړ شوی زمونږ به پې الله آخرت جوړ کړي او د دې به پې الله پاک دنیا او آخرت دواړه جوړ کړي نو مهرباني. قدرمندو کتونکو دې جرګه کې چې کوم بل مشر و هغوی را سره هم موجود دي هغوی ته به اول ستړي مه شي وایو او بیا به د نوم تپوس کوو د کوم ځای سره تعلق ساتي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله. دا راته وایي نوم مو څه دی د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ چې زما راحت علي نامه ښه جي ښه دا صحاب بابا د علاقې یم. ښه جي ښه دا راته وایي څومره وخت نه تاسو په دې جرګو مرکو کې منډې وهئ؟ دې کې جرګو کې خو کله چې بچي زه د خپلو بدو نه خلاص شوی یم ښه جي ښه اول بدقسمتي و زه خپل هم بدو کې ګیرم خو چې خپلو بدو نه خلاص شوی یم بیا نو کوشش کوم چې له 100 روپۍ هم خپل ولګوم او د یو 2 کسرو لکه هغه اور تاسو په خپل لیدلی دی؟ بالکل زویا زما کور 2-3 ځل په خپل روان شوی دی او
د دې مشرانو الله پاک ته وزه چې ځان ته دعا کوم نو د جرګې مشرانو ته دعا کوم کای مهنت نه وکړي ای خوارې نه وکړي زبنن دلته په پردې جرګه کې مطلب په بل ځای کې په جرګه کې بنو منازک چې زخپل په هور کې غړو په مشران د خدای پاک سمړي دي یو کس نیم پکې ژوندې دی الله دې ولا خور زور کی سره د اوسنو مشرانو او دی جرګه کې خو یو 2 میاشتې تقریبا مونږ مهنت کو زیاته مهنت پکې وری خان به یو چارې خکورې آباد صحیح اس بیا داسې کار دی تاو زما دي مرګري نه تاسو کو چې بچو له ټایم ورکول کنه نو د دینه مست خبره ده چې مونږ خپل بچو ته زړی کیسې نه کوو چې زما پلار داسې کړی وو زما نیکه ور سره داسې کړی وو د تر ور سره داسې کړی وو د زمونږ اسلاف چې دي کنه وختي مولانا صاحب دلته لګي زمونږ چې کوم اسلاف دي دایم ویناره چې تاسو به زاړه قبرونه نه راس پړئ نو د تعلیم سره چې مونږ خپل بچو ته زړی کیسې نه کوو چې مطلب د سره زمونږ مغولي خان کاکا سره مثال کې تور مغولي خان کاکا سره زموږ پلار جنگ تیر شوی او ظریف خان بابا چې د دمه نیکه سره جنگ کړو او مطلب بل مظفر کاجی زما پلار دا خبرې نه بچو ته خشته خبرې او زړی خبرې به ته بالکل هم نه کوي دا زما خاص خبرې ونه کوي نه خاص مې دې کوم ته او بدلی ګوا او سړی کی ګوا الزویا چې دا کوم ټول پټول تعلیم یافته شي صحیح ډیر زیاته مهرباني د وخت راکول ان شاء الله راته الله دې آباد قدرمنو کتونکو د هغه مشرانو چې دی د نورو خلکو کورونه جوړي تاسو چې هر چرته اوسئ الله خوشاله ساته تل بریالي اوسئ تل الله پامان